سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سمبال اوسئ. په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړې وي او تر دا دمه در باندې ښه تېره شوې وي. له تاسو ټولو هیله کوم چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او خپل نظر را سره په کمنټ کې شریک کړئ. افغان کتاب کور ولې جوړ شو، هدف یې څه دی او څه به ترسره کوي، دا هغه عمومي پوښتنې چې غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته جواب کړم. افغان کتاب کور د پښتنو لپاره هغه ځای یا هغه مرجع ده چې له دغه ځایه کولی شي بهترین کتابونه په نښه کړي ځان لپاره او ویې وایي. افغان کتاب کور به کوښښ کوي ترڅو تاسو لپاره بهترین داسې کتابونه چې ستاسو لپاره په درد وخوړل شي. موږ ګورو په زرګونه کتابونه دي، ولې زموږ ځوانان نشي کولی چې بهترین انتخاب پکې وکړي، په نوم پسې ځي او په نوم کې غلطیږي. افغان کتاب کور دا فیسیلیټي یا دا سهولت رامنځته کوي ستاسو لپاره چې په انتخاب کې دقیق اوسئ او د راتلونکي لپاره کله چې غواړئ په کومه برخه کې یو څه ولولئ، یو څه مطالعه وکړئ، نو هغه به تاسو لپاره جوړیږي. دویم هدف مو دا دی ترڅو پښتنه ټولنه د کتاب په لور تشویق کړو. زموږ ځوانان اکثره ګورو چې خپل وخت په بېځایه کارونه کې تېروي. افغان کتاب کور کوشش کوي ترڅو داسې برنامې په لاره واچوي چې راتلونکي کې هم د افغاني ټولنې لپاره او هم د پښتو ټولنې لپاره ګټور تمام شي. داسې کتابونه په نښه کول او تر تاسو یې رسول او د هغې په اړه معلومات شریکول او ځینې داسې کتابونه چې ډېر زیات شهرت لري او پښتو ژباړونکو ژباړلي دي موږ به یې تر تاسو رسوو. بهترین کتابونه دا دویمه برخه ده چې په افغان کتاب کور کې به تر ټولو ملګرو پورې رسیږي. دریمه برخه یا دریم هدف مو دا دی چې نور داسې یو ټولنې لپاره کار وکړو چې هلته مطالعه رواج شي. داسې ټولنه باید ولرو چې د هر فرد په لاس کې کتاب وي. نو افغان کتاب کور همدا کوشش کوي ترڅو پښتنه ټولنه کې البته کتابونه رواج کړي، د کتاب لوستل او د کتاب ویلو یو لویه مرجع دا ځای جوړ کړي. موږ بېشمېره کتاب پلورنځیان لرو چې بهترین کتابونه له ځان سره لري، ولې زموږ ځوانان د دې په ځای چې په کتاب پیسې ورکوي په نورو شیانو ورکوي چې دا خپله یو تاوان دی زموږ لپاره. که چېرته موږ په کتاب پیسې ورکوو نو دا موږ تاوان نه دی کړی، بلکې موږ ګټه کړې ده او د ځان لپاره مو کړې او د راتلونکي لپاره مو کړې ده. کله چې موږ څه ولولو په یو څه به خبر واوسو، کله چې موږ یو څه نه لولو موږ نه خبرېږو یو څه نه. کومه برخه کې چې مطالعه کوو د هغې مهمې اجزاوې زموږ نه یادوتې دي. موږ چې کله غواړو یو کتاب ولولو په انتخاب کې مشکوکه کېږو، نه پوهېږو چې څه رقم انتخاب وکړو، څه رقم څه ولولو چې زموږ لپاره په آینده کې په درد وخوړل شي. مهمه خبره دا ده چې افغان کتاب کور د ټولنې لپاره دی. په دغه برخه کې موږ د خپل پښتنې ټولنې لپاره قرباني ورکوو او په وړیا ډول به تاسو ته بهترین کتابونه تر تاسو رسوو او تاسو یې په نښه کوو چې ترلاسه کړئ. د دې لپاره چې یو ښه راتلونکی ولرو، هیواد مو له بدمرغۍ ووځي، یوازینۍ لاره مطالعه ده. که چېرته موږ یو فرد اصلاح کړو او هر فرد ځان اصلاح کړي نو هیڅ مشکل به نه وي موږ لپاره په راتلونکي کې، ځکه چې یو ټولنه جوړیږي له اشخاصو جوړیږي او چې اشخاص څومره مطالعه ولري، څومره پوهه ولري، هماغومره یو ټولنه د انسانتوب او اجتماعتوب په طرف روانه او په پرمختګ لپاره به غمونه اخلي. دا هغه مهمې اجزاوې دي چې افغان کتاب کور به په راتلونکي کې تاسو ته رسوي. هیله ده چې دا ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو هغوی هم دا ویډیو وګوري او زموږ پاڼه ځان سره خوښه کړي او زموږ څخه تازه معلومات ژر دقیق او هغه کتابونه چې موږ نشو زر ترلاسه کړي. په دغه برخه کې د ټولو پښتنو ملاتړ ته ضرورت دی او له دوی هیله ده چې دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریک کړي ترڅو هغوی هم راتلونکي کې دا چانس د لاسه ورنه کړي. که موږ پیسې په یو بېځایه څه ورکوو، میلو چکر باندې کړو، هغې نه بخښو چې یو کتاب ځان ته واخلو، داسې یو کتاب چې زموږ راتلونکی بدل کړي. د فردي نظم، بدلون، پرمختګ، رهبریت، دا هغه اجزاوې دي چې دلته موږ پرې بحث کوو. موږ په راتلونکي کې لا نور غوره پروګرامونو باندې کار کوو او لا پرې مخکې ځو.
هیله ده چې زموږ ملاتړ وکړئ او زموږ سره په دغه بهیر کې یوځای شئ او ترڅو وکولی شو چې پښتنه ټولنه نور له دغه بدبختیو راوباسو او د پرمختګ په لورې بوځو. دا د هر یو فرد مسؤلیت دی ترڅو خپل ټولنې لپاره یو څه حق ادا کړي او د خپل ټولنې لپاره یو څه وکړي. نو له تاسو ټولو هیله ده چې زموږ سره په دغه بهیر کې پاتې شئ او زموږ ملتیا وکړئ. مننه.